داسې ښکاري چې د ایران چاودنو کې کارول شوي بریدګر تاجیکستاني اتباع دي. تېره چهارشنبه د ایران په کرمان ښار کې 2 پرلهپسې چاودنو لږ تر لږه 100 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان کړل. داعشي خوارجو یوه ورځ وروسته د برید مسؤلیت په غاړه واخیست او د 2 کسانو انځورونه یې نشر کړل چې د دوی د ادعا له مخې د چاودنو ترسره کوونکي وو. المرصاد اوس داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې یو تن تاجیکستاني چې په آلمان کې اوسېده د داعشیانو د خراسان څانګې او د تاجیکستان د استخباراتو ترمنځ د رابطې چارې مخ ته وړلې. تاجیکستاني استخباراتو د داعشیانو د خراسان له څانګې څخه د ده په توسط غوښتي چې هغه تاجیکستاني اتباع چې له دوی سره دي او په بریدونو کې کارول کیږي باید کم تر کمه یې هویت پټ وساتل شي ترڅو د تاجیکستان پر حکومت فشارونه کم شي. د دې کار په بدل کې د زیاتو مرستو وعده هم ورسره کړې وه. د ایران د کرمان په برید کې چې د بریدګرو کوم تصویرونه نشر شوي د ځینو استخباراتي سرچینو له قوله دا تاجیکستاني اتباع دي. کارپوهان هم په دې نظر دي چې د دوی د مخونو او سترګو داسې پټول د همغې غوښتنې په اساس دي چې تاجیکستاني استخباراتو د داعش له خراسان څانګې څخه کړې وه. تاجیکستان چې د داعشیت د تولید په یو نوي مرکز بدل شوی د سیمې او نړۍ امنیت او ثبات ته زیات ګواښ ترې متوجه دی. زیات اتباع په افغانستان، ایران او نورو هیوادونو کې په ترسره شویو بریدونو کې کارول شوي دي. په امریکا، اروپا، ترکیه او روسیه کې ګڼ شمېر اتباع له داعشي پروژې سره په تړاو نیول شوي هم دي. د یادونې وړ ده چې څو ځله د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو هم په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې له لوري په ترسره شویو ټولو بریدونو کې د تاجیکستاني اتباعو د کارېدو خبر ورکړی و.